دا الفاظ زیاد دي وهي ساعة خفیفه او دا وخت ډېر معمولي وخت دی ډېر زیات نه دی وفي رواية لهما په یو روایت کې راځي دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی ان في الجمعة لساعة د جمعې په ورځ یا د جمعې په ورځ کې یو وخت دی چې یو مسلمان دا وخت راګیر کي قائم یصلي او دی ولاړ یو لمونځ کوي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه او دا الله نه چې څه خیر غواړي الله ولا ورکوي چې په دغه وخت کې یو مسلمان ولاړ لمونځ کوي او څه خیر د الله نه غواړي الله ولا ورکوي دا مسله چې ده د جمعې په ورځ د دعا د قبلېدو دا وخت دا کم وخت دی نو په دې کې د علماو 43 قوله نقل شوي دي 43 قوله دي او په هغه 43 کې صرف 2 قوله دي چې هغه مشهور دي او د دلیل په بنا باندې مضبوط دي 2 نو موږ مقدو ذکر کو یو مشهور قول دا دی او پرې دوانو باندې دلایل را روان دي امام چې کله په منبر باندې کینی چې راشي او کینی د هغه وخت نه دا ټیم شروع شي او د منځه د ختمېدو پورې دا د دعا د قبلېدو وخت او دویم د مازدیګر د منځه نه بعد نور ډوبېدو ته نږدې دا د دعا د قبلېدو وخت دی څه دعا چې د الله نه غواړي الله یې دله قبلوي یو خبر دلته یاد ساتئ چې الله دا وخت موږ نه پټ کړی دی ولې پټ کړی چې کوشش وکړو چې جمعې په ورځ انسان کوشش وکړي د دعاګانو د ډېرولو د عبادت د ډېرولو دا پکې حکمت شو او دغه 2 وخت دي چې دا په دلایلو کې دلایل مضبوط دي چا چې دا وختونه بیان کړي بعض علماو دا راویلي وي صرف دغه وخت دا امام چې په منبر کینی او د لمونځ ختمېدو پورې بعض وایي نه مازدیګر نه بعد د نور ډوبېدو پورې د اخرنی وخت چې او بعض ویلي چې دواړه وختونه دي په دواړو وختونو کې کوشش پکار دي ځکه چې دواړه په صحیح حدیثونو کې ثابت دي د جمعې په ورځ د دعا د قبلېدو وخت هغه امام چې کله په منبر باندې کینی د منځه د ختمېدو پورې دی اولنی وخت او دویم وخت د مازدیګر نه بعد ماښام ته نږدې کله چې نور ډوبېږي په دې وختونو کې کوشش پکار دی بعضو علماو دا ویلي دي وي دا وخت کله په یو جمعه کې په دې اولني وخت کې او په بله جمعه کې کیدای شي په اخرني وخت کې بیا په بله جمعه کې بل وخت یعنې دا وخت په یو ځای نه دی اوړي راوړي کله هغه وخت اوړي چې کله امام په منبر باندې کیني لمونځ ختمېدو پورې او کله دې وخت راواوړي نور ډوبېدو نه مخکې او دا قیمتي وختونه دي او د دې اهتمام زموږ په پښتنو کې نشته اکثر د جمعې په ورځ د مازدیګر منځه نه بعد او نور ډوبېدو نه مخکې بازارونو کې ګرځي او لوبې او ټوغې ټقالې او ملاقاتونه او ګپ شپ او غیبتونه په دې کې مصروف وي حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو بنده ولاړي یسأل الله فیها خیرا هر خیر چې د الله نه غواړي الله به درله درکړي کومه دعا چې ته د الله نه غواړي الله به درله قبلوي نو څومره لوی فضیلت نه دا خلک محرومه شو په بل حدیث کې دی وعن ابي برده ابن ابي موسى قال سمعت ابي ابو برده دا په منځنو تابعینو کې دی دی وایي چې ما د خپل پلار نه دا خبره اورېدلې او د ده پلار صحابي دی ابو موسی رضی الله عنه
وی زما پلار دا ویلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلو یقول فی شأن ساعة الجمعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه وخت مبارک خبره کوله د جمعې په ورځ چې د دعا د قبلېدو وخت دی نو پیغمبر ویلو هي ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاه دغه وخت شروع کیږي چې کله امام په منبر باندې کینی د منځ د ختمېدو پورې دا حدیث امام مسلم راوړی واضح حدیث دی خو دا احتمال دی ګورئ یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه پخه خبره نه ده چې دا دی که پخه خبره وه چې دا دی نو بیا خو وخت معلوم شو بیا وخت څه شو بیا خو معلوم شو نو احتمال دی احتمال په څه کې شو کیدی شي دغه وخت چې امام په منبر باندې کینی د مونځ ختمېدو پورې او کیدی شي کوم وخت مازدیګر نه بعد نور ډوبېدو نه مخکې کیدی شي دغه وخت ته به محنت او کوشش کې به دواړو وختونو کې د بعضو علماو ګوره دا قول له فایدې لپاره ذکر کوي دا د سحر د منځه نه بعد نور راختو پورې او چا ویلي د دحا په ټیم کې او چا د زوال وخت او داسې ده یمو کې درې څلوېښت قوله دي نو بعضو علماو دا طریقه ذکر کړې ده وایي که څوک دا غواړي چې دا ټیم ماته میلو شي یقیني نو هغه دې دا چل کوي اولنی هفته د جمعې ورځ پکې راله نو د منځه نه بعد کینه په جومات کې د سهار د منځه نه بعد او نور راختو پورې کینه او دعاګانې د الله نه وغواړه کیدی شي دا وخت بله جمعه چې کله بیا راله د نور د راختو نه بعد واله د هغه نه لسو پورې کینه په جومات کې دعاګانې وغواړه کیدی شي دا وخت بیا بله جمعه د هغه ماسپښینه پورې بله مازدیګره پورې او بله بیا د ماښام نور ډوبېدو پورې نو یقینا تا په یو جمعه کې هغه وخت راګیر کو پوه شوئ که نه یقینا تا په یو جمعه کې هغه وخت څه کو هغه دې راګیر کو والله اعلم الفصل الثاني